سلامونه ګرانو محترمو لیدونکو، هیله ده چې بیا به هم راته روغ جوړ او صحتمند وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره درته په خدمت کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې دوستانو بیا هم تاسو ته یو بله صرافي معرفي کوم چې دا هم د بیټیونیکس صرافۍ په رقم کمپاینونه پکې راځي او کولی شئ تاسې کمپاین جوین ټاسکونه ترسره او پکې ښه ریواډونه ترلاسه کړئ. نو راځئ ویډیو ته ځو. که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ، ټلګرام چینل هم لازمي جوین کړئ چې لینک یې په ډسکرپشن کې درته ږدم. راځئ ځو خپلې ویډیو ته. دغه ډول یو صرافي لرو دوستانو په نوم دی اوربیټ. د دې د ډاونلوډ لینک د اکاونټ جوړولو لینک په ډسکرپشن کې تاسو ته ایدم. په هغه کلیک کړئ، د صرافۍ کې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ یا اکاونټ جوړ کړئ. چې په دې مو کلیک کړئ دا ډول یو صفحه راځي، تاسو ته به دلته لوګین او ساین اپ آپشن درکړي. په ساین اپ به کلیک کړئ، دې نه وروسته تاسو ته دا ډول صفحه راځي. په دا لومړي کې به خپل ایمیل ولیکئ، په دوم کې به ځان ته یو کوډ ولیکئ او په دریم کې دغه آپشن به وهئ ریفرل کوډ. ریفرل کوډ چې په سکرین نه دغه ریفرل کوډ به لازمي ولیکئ او لاندې به نیکسټ آپشن وهئ. نیکسټ چې مو ووهه له دې څخه وروسته ستاسو همدا ورکړل شوي ایمیل یا جیمیل ته یو کوډ ځي، هغه کوډ به راواخلئ، دلته تاسو ته بل آپشن درکوي، په هغه آپشن کې به ورته پیسټ کړئ. نو څنګه شو ستاسو اکاونټ په دا شکل جوړ شو. غواړم ووایم چې دغه صرافۍ بغیر له ویریفای او کی وای سی کار کوي، یعنی تاسو کمپاینونه ډیپوزیټ هر څه بغیر له کی وای سی کوی شئ. خو که کی وای سی وکوئ یو څه ګټې لري چې ګټې وروسته درته یم، خو راځئ اول ځو چې دې کې کی وای سی څنګه کیږي. دې لپاره به په دغه ځای کې د آپشن کلیک کړئ، دلته ویریفای لیکلی په دې به کلیک کړئ. نو دلته به بیا په ویریفای کلیک کړئ، دلته به مو ملک انتخاب کړئ، افغانستان انتخابوم. دلته ډرایوري لایسنس، آی ډي کارت، پاسپورټ په کوم یو چې مو زړه وي کی وای سی کوی شئ. زه آی ډي کارت یا ما تذکیري آپشن انتخابوم. ورته کله چې مو دا انتخاب کړ دوه آپشنه درکوي. اولینی به ووهئ، تاسو کنټینیو باندې کلیک اخلو. کنټینیو چې مو کلیک کړ دلته به بیا لاندې کنټینیو ووهئ. بیا تاسو ته کامره راوړي، تاسو بس کوئ، تاسو به د خپل تذکیرې د مخ نه لومړی عکس واخلئ. مثال فکر وکړئ دا زما د تذکیرې مخ دی، یو عکس مې واخیست. دلته به په دې آپشن باندې کلیک وکړئ، ډاکومنټ از ریډیبل. نو ملګرو زه راځم خپل تذکیرې نه عکس اخلم. دا مې تذکیرې د مخې عکس، هغه نه به عکس واخلئ. دلته به دا شینه آپشن باندې کلیک واخلئ، تذکیرې له شا اوس ورته یو عکس اخلو. دا هم د تذکیرې د شا عکس، شا نه مو عکس واخیست، بیا به هم په همدې شین رنګې آپشن کلیک کړئ. عکس واضح واخلئ تر څو تاریخ، ډیټ آف برث هر څه پکې ښکاره معلوم شي. چې ښکاره معلوم نه شي بیا وارنینګ درکوي، داسې دا ډول وارنینګ درکوي. نو عکس ورته صاف او واضح اخلئ. زه راځم بیرته ورته صاف او واضح عکس اخلم. نو دوستانو هغې څخه وروسته تاسو څخه د څیرې کی وای سی غواړي، خپله څیره به ورته ونیسئ په دا ډول واضح، تر څو ستاسو مخ څنګه کې سکان واخلي. نو دغه د فیس سکان هم کمپلیټ شو. دا دوستانو دا وی چې تر 48 ساعتو وخت نیسي دا کی وای سی، خو دا زر کی وای سی کیږي چې ډاکومنټ مو صحیح عکس ور اپلوډ کړئ 2 دقیقو کې کی وای سی کیږي. دا د کی وای سی طریقه. اوس راځو خپل اصلي موضوع ته دوستانو، د دې کمپاینونو کې د ګډون. نو تاسو به دلته په مور آپشن باندې کلیک واخلئ. دوستانو مخکې له دې چې کمپاینونو کې ګډون وکړو راځم یو څه نور بونسونه او جوایز لري چې هغه هم په لنډه کې درته ښیم. دلته به په ریوارډ آپشن کلیک وکړئ، دلته تاسو ته سمپل ساده ټاسکونه درکوي چې کولی شئ هغه تکمیل کړئ او د فیوچر ټریډ لپاره ترېنه ریوارډ هم ترلاسه کړئ. زه دلته راځم لاندې ګورئ دلته به اوس یو شمېر ټاسکونه ماته رواز شي. دغه ټاسکونه دي دوستانو، د وی $10 وچر درکو. که موبایل نمبر هم لینک کوي، کی وای سی وکوئ، یو $100 ډیپوزیټ وکوئ. لاندې بیا دلته وچرونه دي تقریبا دا وایي که دونه ډیپوزیټ کوئ دونه. بیا دلته لاندې یو بل ټاسک ده دوستانو، زما اکاونټ کې نشته ځکه اکاونټ مې مخکې جوړ کړی. تاسو که کی وای سی وکوئ، موبایل نمبر میټ کړئ، $10 وچر هم درکوي د فیوچر ټریډ لپاره. نو کولی شئ هغه هم واخلئ. خو زه له دې وځم زموږ اصلي موضوع کمپاینو سره. د کمپاینو لپاره به دلته د B3R په آپشن باندې کلیک واخلئ. چې په دې مو کلیک واخلئ د دې کمپاینونه په دې برخه کې دي. صحیح ده. اوس راځم کمپاینونه به راواز شي. دا دي دوستانو دا کمپاینونه دي. څنګه چې ګورئ 3 کمپاینه فعل حال لپاره دې کې واز دي، یعنی اویلیبل دي چې تر څو یې موږ ترسره کړو. د دغه لومړني کمپاین تمامېدو ته 2 ورځې وخت پاتې او دا نور 3 او دا بل تقریبا 4 ورځې. ښه ده کې اوس څنګه فعالیت کولی شو، څنګه کولی شو ځان پکې جوین کړو. راځو زه اوس راځم مثال یو دانه کمپاین جوین کوم. مثال په ډول دا منځنی تاسو ټول جوین کړئ، یو دانه هم پرېنږدئ. صحیح ده. خیر زه راځم یو په نوبت جوین او دلته ګورئ په دې لومړني کلیک کوم، دوباره په کلیک کوم، اوس به د دې صفحه راوازه شي. دا د دې صفحه راوازه شوه. شرایط هم د کمپاینو درته ښیم. صحیح ده. لومړی به خو کمپاین راجستر کړئ، رجستر باندې کلیک اخلم، کمپاین راجستر څه مونږ ته. صحیح ده. اوس راځو دلته ټاسکو ته. دا دوستانو 2 ډوله ټاسک لري، یو د نوي یوزرو لپاره ده، یو د پخوانیو یوزرو لپاره ده. پخوانیو یوزرو ټاسک کې درته لومړی ښیم، دی د پخوانیو یوزرو ټاسک دی، یعنې چا چې مخکې اکاونټ جوړ کړی. دغه ټاسک دوستانو یو لږ څه شرایط سخت دي، لږ څه سخت دي، ډېر نه. صحیح ده. لومړنی شرط دا ده چې باید لږ تر لږه یو $200 پورې ډیپوزیټ خپل اکاونټ ته وکوئ.
یعنی دلته دوی ویل چې نت ډیپوزټ به کوي یعنی سنگل ډیپوزټ خو فکر کوم چې کم هم ولېږي کار کیږي لکه یو ځل شلو لېږي بیا 150 لېږي ټوټل 200 پورا کوي نو په دې ډول هم کار کیږي مشکل نه لري فکر کوم دومن ټاسک وی چې تاسو باید څنګه کوئی $500 باندې سپاٹ ټریډینګ والیم پورا کوي په همدې WM کوین باندې په سپاٹ کې صحیح دریم ټاسک دا وی چې لږ تر لږه بیا اکاونټ کې د $200 پورې موجود ولري یعنی که $200 نه کمی ممکناً دغه لومړني ټاسک ریوارډ رانه کی چې دا چاته ده دا په خوانه یوزر ته او تاسو غم مکوئ تاسو چې اوس زما ویډیو ګورئ اوس که تاسو اکاونټ جوړ کړئ تاسو دومره کټګوري کې راځئ نیو یوزرو کې د نیو یوزرو بیا اسانه ده دوستانو نیو یوزرو ته څه ده $100 ډیپوزټ تکمیل کا نت ډیپوزټ دی ویلی یعنی سنگل فکر کوم اب چې هغه خبره کم هم ولېږئ دا تکمیل کېږي مشکل به لري خو که $100 لرئ نت ډیپوزټ یعنی سنگل ډیپوزټ وکوئ ښه ده دومن ټاسک هم اسانه دا وي چې $200 فیوچر سپاٹ ټریډ وکړو په همدې WM کوین یعنی دا د نیو یوزرو لپاره خو راحته ده خو پخواني یوزر لږ څه سخت ده نیو یوزرو لپاره هم دلته شرایط لیکلي دي نیو یوزر وایي باید لږ تر لږه خپله KYC ترسره کړي یعنی که KYC دې ترسره نه کړی نوي یوزر کې نه راځي خدای که نوی اکاونټ هم جوړی نو KYC ګټه همدغه وه چې ما تاسو ته مخکې ویل ښه اوس راځو ټاسک څنګه تکمیلو اول خو هم راجستر کړو نو اول به دې ته تاسو نت ډیپوزټ کوئ نت ډیپوزټ څونه ویل $200 نوي یوزرو ته $100 پخواني یوزرو ته $200 نو زه خو پخوانی یوزر مجبور یم راشم یو $200 دې ته څنګه کوم ډیپوزټ وکړم نو زه راځم ما ټوټلا دې ته $200 اچوم ډیپوزټ باندې کلیک اخلم دوستانو ډیپوزټ USDT انتخابوم دلته به نتورک BP شل انتخابوم زه مله خپل بایننس یو $200 ډیپوزټ ترسره کوم خانو دوستانو څنګه چې ګورئ ما تقریبا $201 ډیپوزټ وکړو $1 مې اضافي ولګم ما چې بیا کم نشي او صرافي کې څه مشکل نشي نو $201 ډیپوزټ مې وکړو لومړنی ټاسک هم پوره شو دوم ټاسک هم پوره شو صحیح ده دی چې ویل یو چې $200 پورې باید تاسو سره اکاونټ کې مې البته دا د زړو یوزرو ټاسک ده نوي یوزرو ته بیا دا شی نشته چې $200 ولګه د نوي یوزرو دغه ده د نوي یوزرو اسانه ده تاسې نوي یوزرو کې راځئ ښه لومړنی تکمیل شو دریم هم تکمیل شو منځنی پاتې چې دی وایي $500 به سپاٹ ټریډ کوي زړو یوزر به $500 کوي او تاسو چې نوی یوزر یې تاسو به څونه کوئ تاسو به $200 کوئ په کم په WM کوین نو دلته راځم په ټریډ نو باندې کلیک اخلم دلته WM کوین راغی دوستانو دغه کوینونه که تاسو کولی شئ په لیمټ سره بای او سیل کوي ډېر ښه ده په لیمټ سره ځکه فیس پکې کم ده دوستانو په مارکیټ سره لږ فیس یې ډېر ده نو که کولی شئ په لیمټ دا کار وکړئ نو زه دلته راځم لیمټ باندې وهمه په لیمټ یې وهمه زه غواړم چې د $100 لومړی واخلم نو دلته ریټ ګورم د مارکیټ سره برابر تاسو په مارکیټ هم اخیستی شئ که غواړئ ژر کار وشي خو زه په لیمټ په دې اخلم چې په لیمټ لږ فیس په نفر کم راځي خو لیمټ لږ وختګیر ده دوستانو وخت نیسي نو زه دا ویډیو لږ سکپ کوم زه په لیمټ دا کار روانوم ښه نو ملګرو ما $500 والیم پوره کړ تقریبا ما نه په لومړي سر کې 7 سنټه وهلي په لیمټ چې مې کار کوو خو په آخر کې مې صرفا $60 په مارکیټ باندې کار وکړو نو تقریبا 60 سنټو 18 سنټه رانه کټ کړو یعنی په $500 ټریډینګ که تاسو په لیمټ وکوئ 10 سنټونه ډېر تاسو نه کټئ نو که په لیمټ باندې پوهیږئ په لیمټ باندې بای او سیل کوئ فیس یې ډېر کم راځي نظر مارکیټ ته بیرته راځو کمپاین برخې ته وګورو یا کمپاین موږ ته تکمیل شوی که نه ده تکمیل شوی ځکه ټریډینګ خو مو ورته وکړو نو راځم لومړنی کمپاین و په همدې لومړني بیرته کلیک کوم راځم لاندې کمپاین راوازوم او اوس به بیرته ټاسکونه چک کوو نو تمه کېږم ټاسکونه راواز شي دغه دې راواز شو دغه هم د زړو یوزرو ټاسک څنګه چې ګورئ لا ما نه یو $100 ټریډینګ زیات هم شوی نو دغه و د ټاسکونو د تکمیل طریقې هغه نورې هم په همدې ډول تکمیل کېږي نو دغه هم دلته لیکلي چې تاسو تر 5000 ټوکنو پورې هم ریوارډ ترلاسه کولی شئ 5000 ټوکنې تاسو بیا خپله وګورئ چې $100 کېږي وروسته بیا یا په ګډه سره وګورو نو دا یو د زړو یوزرو لپاره د ترسره کولو طریقه او دا د نوي یوزرو ده چې څنګه مې ویل نوي یوزرو ټاسک اسانه ده ښه اوس راځو شرایط شته دي شرایط کم خاص څه نشته د دوستانو صرفا هغه کسان چې غواړي نیو یوزر ټاسک تکمیل کړي نوی اکاونټ جوړوي باید KYC لازمي وکړي دومن ریوارډ کله راکوي ریوارډ دلته چې دوی خپله لیکلي دي 7 ورځې وروسته له دې چې دا کمپاین خلاص شي ستاسو فنډینګ اکاونټ ته به دا پیسې درشي او دا نغد یا کیش ټوکن درکوي کولی شئ ویډرا کړئ د فیوچر بونس نه ده دوستانو نغدي پیسې دي نو دا له دې راځو دا نور کمپاینونه هم په لنډه کې درته ښیم طریقه د ټولو یو ده تاسو بیا په خپله درسره تکمیل کوئ صحیح ده البته کله چې مو دې ته ډیپوزټ کوه هغه $100 یا $200 دا کمپاینونه اول ټول جوین کوي اول چې ټول جوین کوي بیا په یو ډیپوزټ ټول تاسو ته کار کوي نو راځم دوم کمپاین هم راګورو دوستانو د دې ټاسکونه هم ټول د هغه په شان دي صحیح ده کوم خاص فرق پکې نشته دوستانو
دا د زړو یوزرو ټاسک ده چې څنګه مې وویلې 200 ډیپوزیټ غواړي 500 باندې کوین بټ ریټ کې او 200 پورې که تاسو بیت اکاونټ کې ولرئ تر څو دا کمپاین خلاصیږي 550 ټوکنو پورې ریوارډ ورکوي دا د زړو یوزرو او دا د نوي یوزر ټاسک ده 100 ډیپوزیټ او 200 ټریډ کوه په همدې کوین باندې نو دغه هم له دې څخه او دا درې مې هم په همدې ډول کېږي چې پکې زینو په نوم ټوکن ورکوي دوستانو نو 3 دانې کمپاین دي 3 واړه کولی شي په همدې ډول تکمیل کړي دوستانو نو دغه طریقه و دوستانو هیله ده چې د خوښ وړ مو ګرځېدلي اوس به راشو چې وګورو هغه 5000 ټوکنې څو کېږي چې دی ویلي تر 5000 پورې ریوارډ درکوي تقریبا $10 جوړوي دوستانو خو دا بیا معلوم نه ده چې کمپاین کې به څومره کسان جوین شي او زموږ ریوارډ به څونه ته راشي معلومات د دې زم نه لرم دوستانو نو که چېرته دغه معمولي رسک کولی شي دې کې ګډون وکوئ او څنګه وکوئ او دغه ټاسکونه او د کمپاینونه ترسره کوي انده کې که نور کمپاینونه هم راځل زه تاسو ته ښیم بل پاتې شم مهمه خبر ده که څوک په لاس یا $10 دا تکمیلوي یعنې یو ځل $10 ډیپوزیټ کوي او بیرته وډرا کوي نو بیرته به بیا USDT نه وډرا کوي دوستانو ځکه چې کمپاین کې چې کم ډیپوزیټ کړي هله منځه ځي بیا به راځي دې برخه کې به USDC اخلي USDC به ته وډرا کوي تر څو هغه ستاسو ډیپوزیټ چې دا هغه ختم نشي دلته به USDC ولیکئ او دا به بای کوي بای چې کوم بیا به USDC ته نه وډرا کوي صحیح د بایننس ته په شبکه دی BP چې فیس هم نه لري فری ده نو دغه مکمله طریقه ویله د تاسو د خوښې وړ